د شمالي وزیرستان کډوالو د واپسۍ نه وروستو د بنو سره اړوند بکاخېل منډۍ په کاروبار باندې هم ښکارا بد اغیز غورزېدلے دی. کډوال چې کله دلته موجود وو نو هوټلونو، دکانونو او کوڅو کې به د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه په نظر راتله او کاروبارونه به ښه په زور کې روان وو، ځکه چې یو خو د بکاخېل منډۍ په خوشا کې زیاتره دغه خلک آباد وو او بل د بکاخېل کم کډوال به هم د سودا او کاروبار د پاره دغه منډۍ ته راتلل. خو د کډوالو د واپسۍ نه وروستو اوس یو ځایي تن جمیل دریادل چې په منډۍ کې هوټل لري وایي د کډوالو د واپسۍ نه وروستو د منډۍ کاروبار نیم هم نه دی پاتې شوی او دوی نن سبا تشه ګزاره کوي. او ډېر په دا هوټلینه په دکانینه په دا ډېر رش وه او ډېره مثال سودو وه او بس خو داسې وشول چې ځینې خلکو لار شه ځینې بار شه منډۍ وي هغه شی خوند نشته چې چیرې مخکې وه. دا خو چې دغه خلک همدرست وي لارو بار سره دریمي به کیدای شي میږ منډۍ کمزوري نه وي که دا خلک بیا مثال نه دریمي او خالي میش ته راپوتي به د جواته خبره چې منډۍ او هغه کمزوري وي. بل هټه خبره میش دا چې د کیم روډ باندې دغه روډ د خلاصولو سخت ضرورت دی ځکه چې د میش هوټلینه د دکانینه دغه چې کیم دي دا په فرن باندې دا یو په درې بیا بوت شي خامخا په میش باندې خو سک سټاپ کو. خو د توکو پرچون سامان یو بل دکاندار واحد وطنیار وایي لکه څنګه چې بکاخېل منډۍ د شمالي وزیرستان د کډوالو پر اتک باندې آباده شوې وه دغسې یې په تلو باندې ورانه شوه چې نه ورسره یوازې د ځایي خلکو کاروبارونه په ټپه ودرېدل بلکې کډوال هم بې کاروباره شول ځکه چې په شمالي وزیرستان کې د دوی دپاره د کاروبار دغسې مواقع نشته او یقینا کاروبارونه ډېر په ټاپ باندې روان وي خو اوس چې کله راڅخه متاثرین تللی دي کاروبار ډېر فلپ شوی دی غټ غټ چې کوم دي ګندرون دي هغه چې کوم سامان دی په هغه مقدار وروړي خو خرڅېږي ډېر کم و. ټریپل درې ګینا سودو شوله دلته د دغې منډۍ او خلکو یې لرل رزقینه تله دلته دغې منډۍ نه وی خپل ضروریات پیره کول خو چې کله هغه دې تللی دي یقینا دغه منډۍ لکه یو طوفان چې پې تېر شي دارنګې حال یې دی خلک ډېر سخت زړي نه مړه دي. بکاخېل منډۍ کې کاروباریان او عام خلک وایي که چېرته د بنو میرانشاه په سړک باندې د شمالي وزیرستان د خلکو دپاره په تګ او راتګ کې اساني پیدا کړی شي نو امکان موجود دی چې د سودا او کاروبار دپاره به زیات خلک د شمالي وزیرستان نه دلته رادرومي چې په نتیجه کې یې بکاخېل بازار او کاروبار بیا ورسره بحال کېدلی شي. گوهر وزیر، خیبر نیوز، بکاخېل منډۍ، بنو.